بسم الله الرحمن الرحیم. د امام غزالی د علمی کمپلیکس د ټولنیزو پاڼو خوږو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ یو چې یو ځل بیا د ماشوم د تغذیې او ودې په هکله د عامې پوهاوي په اړه ستاسو سره معلومات شریکوو. خوږو دوستانو، په تیر ویډیویي کلیپ کې موږ تاسو ته د ماشوم د تغذیې تر 6 میاشتو پورې د ماشوم د تغذیې په اړه معلومات شریک کړل. اوس غواړو د 6 میاشتو نه بعد د ماشوم د تغذیې په اړه د عام پوهاوي په اړه معلومات شریک کړو. خوږو دوستانو، موږ په تیر ویډیویي کلیپ کې یادونه وکړله چې تر 0 ورځو پورې یا اولنۍ 0 ورځې چې د ماشوم د تغذیې په اړه خورا ارزښتمنې دي. خوږو دوستانو، کله چې ماشوم 6 میاشتنۍ ته رسیږي، د 6 میاشتو نه وروسته اوس ضرورت لیدل کیږي چې ماشوم ته د مور د شیدو ترڅنګ یوه اندازه کورني خوراکونه هم شروع شي. خوږو دوستانو، موږ سره کم کولی شو چې ماشوم ته څنګه غذا شروع کړو. په لومړي سر کې کله چې ماشوم 6 میاشتو ته رسیږي، د 6 میاشتو نه بعد ماشوم ته په آهستې یا ورو ډول باندې اوبلن خوراکونه شروع کوو. په لومړی وختونو کې د 2 څخه تر 3 وخته او وروسته د 3 نه تر 4 وختو پورې غذا ورکوو. په لومړی وختونو کې په آهستې ډول باندې د 2 نه تر 3 چمچو پورې او وروسته آهستې ډول باندې دا لوړوو، د دې مقدار زیاتوو. په لومړي سر کې موږ کولی شو چې اوبلن خوراکونه، اوبلن غذاګانې ورته شروع کړو. اوبلن غذاګانې هغه غذاګانې لکه د وریجو اوبه یا وریجې په ښه پخې سي په اوبو کې، او یا موږ تاسې کولی شو چې کیله چې ښه وټکول سي، کیله، او یا داسې نور غذاګانې لکه لوبیا، نخود، دال چې کله په اوبو کې جوش کړل سي او وروسته وټکول سي، دا ورته شروع کړو. کوشش وسي په دغه وخت کې د مور د شیدو ترڅنګ، د مور شیدو بندې نسی، د مور د شیدو ترڅنګ ورته غذاګانې ورکړل سي. په دې وخت کې ماشوم د ودې دپاره یوازې د مور شیدې ماشوم ته کفایت نه کوي. ضرورت لیدل کیږي چې ماشوم د ودې دپاره یوه اندازه پروټیني موادو ته، یوه اندازه ویټامینو او منرالو ته ضرورت لري. که ماشوم په صحیح ډول باندې تغذیه سي، ماشوم به د امراضو نه سالم وي، ماشوم به وده په صحیح ډول واخلي او د ماشوم په فزیکي او دماغي لحاظ باندې نسبتا نور ماشومانو ته ډیر صحتمند وي. خوږو دوستانو، ماشوم په دغه وخت کې نه یوازې یو قسم غذا ته ضرورت لري، په دې وخت کې د غذاګانو تنوع ته ضرورت دی. په دې وخت کې ماشوم ته ضرورت لیدل کیږي چې د حبوباتو لکه لوبیا، نخود، دال، وڅنګ ته لبنیاتو ته لکه شیدې، مستې، شیدو مستو، او همدارنګه پروټیني مواد لکه هګۍ او غوښه، او سبزیانو ته، سبزیجاتو ته او میوو ته، هغه میوو ته ضرورت لري. په دې وخت کې ماشوم ته کوشش وسی چې د مختلفو غذاګانو څخه داسې ترکیبونه جوړ سي او یا هم په جلا جلا ډول باندې ورته غذا تهیه سي. ماشوم باید تر 12 میاشتنۍ پورې غذا په آهستې ډول واخلي. د 12 میاشتنۍ نه بعد ماشوم وکولای سي کورنۍ غذاګانې د کورنۍ غذاګانو باندې موړ کړل سي. ماشوم باید په غذا باندې تر 1 کلنۍ پورې عادت شي او د 1 کال نه بعد ماشوم ته هماغه غذا چې په دسترخوان باندې لویان اخلي د هغو غذاګانو نه استفاده وکړي. خوږو دوستانو، غواړم یوه اندازه اړینې سپارښتنې ستاسو سره شریکې کړم. کوشش دی وسي چې ماشوم ته غذا په زور ور نه کول سي. کوشش دی وسي چې ماشوم ته غذا د ټوټو په شکل باندې ور نه کول سي. هغه ښه وټکول سي او بیا مریض ته ورکول سي، ځکه مریض په دغه وخت کې د ژوولو توانایي نه لري. کوشش دی وسي چې ماشومانو ته یو قسم غذا په مکرر ډول باندې ور نه کول سي. بدبختانه زموږ په کورنیو کې یوه غذا چې کله ماشوم په علاقه باندې خوري، په شوق خوري، هماغه غذا په تکراري شکل باندې ورکول کیږي. کوشش ځکه د ماشوم په دغه وخت کې د بدن د نشونما دپاره مختلفو غذاګانو ته ضرورت لري.
خوږو دوستانو کوشش وسی چې ماشوم ته اجازه ورکول سي چې ترڅو هغه د غذاګانو سره ساتیری وکړي، هغه د غذا ته لاس وروړي، هغه د غذا د چمچ سره ساتیری وکړي، هغه خپل کوشش وکړي د لاس په واسطه باندې غذا تر خولې پورې ورسي، ځکه دا هغه وخت دی چې د غذا خوړلو مهارتونه زده کوي. خوږو دوستانو کوشش وسی چې ماشوم ته د تغذیه په وخت کې د صفایي خاصه توجه وکول سي. هغه غذاګانې چې د ماشوم څخه پاتې کیږي هغه بیرته د ماشوم ته ور نه کول سي، ځکه همدغه غذاګانې دي چې بیا د ماشوم د مرض کېدو سبب ګرځي. خوږو دوستانو حتمی نه ده چې موږ به په ماشومانو ته بازاري یا تیار سوي خوراکونه ورکو. کوشش وسی د کورنیو غذاګانو څخه داسې خوراکونه یا داسې غذا ماشومان ته تهیه کړو ترڅو ماشوم تغذیه کړي. او کچیري ماشومان خدای ناخواسته د بدن پړسو پیدا کوي، د رنګ زیړوالی پیدا کوي، ماشوم وزن نه اخلي، او یا هم د مریض پوستکی وچوالی پیدا کوي، او یا مریض ماشوم مسلسل اسهالات پیدا کوي یا مسلسل تبه پیدا کوي. د تغذیه او د ماشومانو د متخصصینو سره مشوره وسی.